ما درته وویل چې د اولادو بهترین تربیت وکړئ. روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لمسی حسن رضی الله تعالی عنه دا د علي رضی الله تعالی عنه بچی و، د فاطمه رضی الله تعالی عنها بچی و، د نبی علیه الصلاة والسلام لمسی و. دا ډېره زیاته مینه نبی علیه الصلاة والسلام سره کوله، تر حد زیات مینه. یو وخت نبی علیه الصلاة والسلام په مسجد نبوي کې خطبه ورکوي، بیان شروع دی. آلته حسن د مسجد نبوي په دروازه راننوت. نبی علیه الصلاة والسلام هغه خطبه پر هغه ځای ودرول، د منبره راشوه سو، حضرت حسن رضی الله تعالی عنه په غیږ کې راپورته کوي او بیا یې خطبه شروع کړه. دا څومره مینه ده. لیکن نبی علیه الصلاة والسلام د دغه حسن عجیبه تربیت کوي. نبی علیه الصلاة والسلام سره حسن ناست دی، یو چا د صدقه خرماوې راوړې دی. حضرت حسن رضی الله تعالی عنه وروس کې دی، هغه خرما یې په لاس کې راپورته کړه، په خوله یې کړه. په عربي کې دا الفاظ راغلي دي. نبی علیه الصلاة والسلام یې کخ کخ، دا کخ کخ الفاظ په عربي کې راغلي. یعنې معنا موږ په پښتو کې هم دا وایو کخ کخ، دا ماشوم ته موږ وایو چې دا مه خوره، دا ستا د خوراک شی نه دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې ماشوم ته ویل ارمي بها، دا وغورځوه، ځکه دا زموږ دپاره نه دی، دا یې د ماشوم ته ور وښول چې زموږ دپاره د صدقې او د زکات شی نه. په دا ډول نبي علیه الصلاة والسلام تربیت وکړي. محدثین لیکي چې د نبي علیه الصلاة والسلام د دې روایت څخه معلوم شو چې هر کس باید د خپلو اولادو د خپلو لمسیانو تربیت په همداسې ډول وکړي. کله چې هغه ناوړه شان ته لاس وروړي یا ناوړه خواړه خوري باید منع سي. کله چې هغوی غلط تربیت سوی وي یا غلط کار کوي په حکمت باندې منع سي چې سبا کار ونه کړي. موږ کې منع کوم په بل ډول باندې چې په لاخ ور د کش کې پر دا بله خوا یې راواړئ. هغه درې څلور وارې چې ووایي هغه حدیث د ولو سره، بیا په ولو باندې د چا په مخو بیخي باک نه کوي، هغه په ولو له بیا باک نه کوي. دا د بچیانو تربیت زموږ نه دی زده. بچی په کم تربیه لویږي هغه زموږ نه دی زده. موږ یې ډېر حد زیات نازوو، یا په چپلاخه وو یا لینونه ورباندې راواخو، تک شي نه واړئ. پلار د خشم وتلی، هغه اولاد یې راچپه کړي، د کور انسانان په راټولې ځینې خلاصوي. څه پېښه دا تاته اسلام وایي؟ دا د بچي روزنه ده په دې برګه. دا د دې ولو سره دومره ولاد سي سبا لوی غټ کار وکړي، خطرناکه کار وکړي، بیا چې هر څه یې ووایي باک نه پکوي، بل سبا در هغه خطرناکه کارونه کوي. نه نه، د بچي تربیه په ډېر ښه انداز وکړي، په مینه یې وکړي، په اثرات باندې وکړي، په خپل طبیعت یې پوه کړه، د سترګو په نیولو یې پوه کړه او په خواشینۍ یې پوه کړه. د بچي څخه خوابد ایسته، په وهلو په دې باندې نه کېږي. لہذا دا یو عظیم نعمت دی، دا په ډېر ښه انداز باندې وروزي، د دې ښه تربیه وکړه. دا ستا د راتلونکي هیلې دي. بیا به ستا ټول امیدونه ودغه بچي ته، ستا ټول هیلې به ستا ودغه بچي ته. دغه بچی به ستا دپاره د دنیا او د آخرت د کامیابۍ ذریعه ګرځي. ځکه نبي علیه السلام وایي کله چې بني آدم مړ سي عمل یې ټول ختم سي. درې نیکبخته کسان دا دي چې هغوی دپاره د آخرت اکاونټ دی چې دی مړی لا هم د دې په نیک اعمالو کې اضافه راځي، د دې په عملنامه کې اضافه راځي. یو د هغه درو څخه هغه کس دی چې در شا صالح اولاد پرېښي او هغه خپل پلار ته دعا کوي او په خپل پلار پسې صدقه کوي. دا هلته جوړیږي چې کله ته دغه ماشوم په ښه تربیه او په ښه روزنه سنبال وساتې، بیا به دا ستا دپاره د دنیا او د آخرت د کامیابۍ او ستا د درجو د لوړوالي یو عظیمه ذریعه ګرځي.